افغانستان له اسلام آباد خپل سفیر بیرته ورغوښتی. السلام علیکم ګرانو کتونکو. د بی بی سی په یو راپور کې ویل شوي د افغان سولې خبرو لپاره د امریکا متحده ایالتونو بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړولو په تړاو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان خبرې ته په اشارې سره وایي د ښاغلي خان څرګندونې رغندنوي. نوموړي په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي داسې حال کې چې د افغانستان سولې بهیر کې د پاکستان رول رغندوو خو د لومړي وزیر عمران خان څرګندونې رغندنوي. د افغانستان راتلونکی یوازې د افغانانو لپاره دی او یوازې افغانان به یې په اړه پریکړه کوي. د نړیوالې ټولنې رول افغانان د دې ته هڅولي دي چې یو ځای شي او د خپل راتلونکي پریکړه وکړي. له دې مخکې د افغانستان بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړولو په تړاو د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له څرګندونو وروسته په کابل کې د پاکستاني سفیر مرستیال احضار کړی دی. دې سره هممهاله افغان چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د نور بحث لپاره کابل ته غوښتی دی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څرګندونې چې د افغانستان سولې او موقت حکومت په تړاو کې کړي دي د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګندې لاسوهنې پالیسي بیلګه څرګندوي او د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی نه کول دي. د پاکستان ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د خبر له مخې د پاکستان لومړي وزیر ویلي یو انتقالي حکومت کولی شي د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د خنډونو ممکنه حل وي. ښاغلي خان افغان حکومت تورن کړی چې د سولې خبرو کې د خبره خنډ جوړوي. نوموړی دا څرګندونې تېره ورځ دوشنبه د کب د میاشتې په 5مه په خپل دفتر کې خبریالانو ته کړي دي. هغه ویلي افغان حکومت د سولې بهیر کې خنډ وو او له دغه حکومت سره یې د طالبانو په خبرو ټینګار کاوه. عمران خان همداراز تایید کړي چې د افغان حکومت له اعتراض وروسته د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوی لیدنه لغوه کړې ده. نوموړي ویلي د افغان سولې بهیر به هغه وخت بریالی شي چې په دغه هیواد کې یو بې پلوی لنډمهالی حکومت وي چې ازادي او رڼې ټاکنې ترسره کړي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې برخه ولري. نږدې 2 اونۍ مخکې مارچ په 14مه افغان چارواکو د لومړي وزیر عمران خان د نورو څرګندونو په تړاو کابل کې د پاکستان سفارت مستشار احضار کړی دی. هغه مهال ښاغلي خان د باجوړ په ښار کې د یوې وینا پر مهال وویل د افغانانو ترمنځ په خپلمنځي سوله وشي او یو داسې حکومت به رامنځته شي چې ټول افغانان به پکې شامل وي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت چارواکو هغه مهال وویل کابل کې یې د پاکستان سفارت له مستشاره د پاکستاني لومړي وزیر د څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې. مننه.